بسم الله الرحمن الرحیم. دا د 14 سپارې لسم درس دی او د طه سوره چې شلمه سوره ده. یو اتیا تر 103 آیت ورسره ولولئ چې په ترجمه بهتر پوه شئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فقد هوى نو په تحقیق وخوید. افطال آیا نو اوږده شوه بملکنا په واک خپل سره. فقذفناها مفهوم دی نو وغورځولې موږ هغه یعنی ګاڼې. له خوار لپاره د هغه رمباړه. بلحیتی په ږیره زما. الذي ظلت علیه هغه چې تل به وې ته پر هغه مفهوم دی. ثم لننسفنه بیا به وشیندو موږ هغه. زرقا مفهوم دی چې شین سترګي یا ړانده. یتخافتون مفهوم دی په پټه به یو بل ته وایي